ډېر لوی مهربانه بخښونکی ذات دی. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته په دې پروګرام کې بلنه راکړه د دې ارګنایزینګ ټیم او دلته راغلي مشران خواږه شاعران ادیبان ډاکټر صاحب دی او ډاکټر عباسین صاحب دی ډاکټر شاکر صاحب دی ټولو ډېره مننه چې دلته رالو. د غزل نه مخکې یو څو شعر دي چې زموږ د دواړو کیسې کېږي د بامونو په سر زمونږ د دواړو کیسې کېږي د بامونو په سر څنګه به ژوند وکړو د دومره الزامونو په سر. ډېره مننه. او کلي ته مه راځه دا من جنازه وتې ده کلي ته مه راځه دا من جنازه وتې ده ورونه بل دې اوس د دنګو چنارونو په سر. ډېره مننه. او په یو رقم د محبت خوشبو تې نه راخیږي په یو رقم د محبت خوشبو تې نه راخیږي د نفرتونو لمبې بلې دي د زړونو په سر. ډېره مننه. او غزل دی چې زما وجود کې څرګند شوی د زخمونو شور دی زما وجود کې څرګند شوی د زخمونو شور دی د هر اندام نه مې راخیږي د دردونو شور دی. او د پلار د قبر لا خاوره وچه شوې نه ده د پلار د قبر لا خاوره وچه شوې نه ده دلته په کور کې په مرله ځمکه درونو شور دی. ډېره مننه. او د کوهکاف ښاپېرۍ ښکاري تورابان واده کړه د کوهکاف ښاپېرۍ ښکاري تورابان واده کړه وخت ماښامې د پورې غره کې د تمبلونو شور دی. مننه جي. او د خدای کرم دی چې ایمان مې سلامت ساتلی د خدای کرم دی چې ایمان مې سلامت ساتلی کني په دې ښار کې هر وخت د ګناهونو شور دی. او د وصل تندې یم اغستې زنګېدلې روان د وصل تندې یم اغستې زنګېدلې روان وخت ماښامې دې راپسې د قدمونو شور دی. او مقته ده چې ما ټول کیت کړي د احساسه ما ټول کیت کړي دي د خپلې بېوسۍ پنجره کې ما ټول کیت کړي دي د خپلې بېوسۍ پنجره کې احساس زړه کې مې جوړ کړي حسرتونو شور دی. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه کومه.